السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې وه چې په نفلو کې به اوله ناسته پوره ویل کېږي که به صرف تحیات ویل کېږي، او دغه رنګه په نفلو کې چې درېیم رکعت ته پورته کېږي نو سبحانک اللهم او اعوذ بالله و بسم الله ویل غواړي که نه غواړي. محترم وروره، ردی محتار جلد اول باب السنن والنوافل، او بهرایک جلد دوم صفحه 49 باب السنن والنوافل، او فتاوی هندیه جلد اول صفحه 114 الباب التاسع فی النوافل. هغه وایي د ماپښین 4 رکعته سنت او د جمعې په ورځ باندې د ماپښین له لمانځه څخه وروسته 4 رکعته سنت. په دغه سنتو کې به اوله ناسته چې صرف اتحیات وایي اللهم صل به نه وایي، او درېیم رکعت چې ولاړېږي سبحان او اعوذ بالله به نه وایي. نور چې څه سنت او څه نوافل دي، څونه نفلونه او که ورته مازدیګر د لمانځه مخکې 4 رکعت سنت کول دي، مثلا د ماښام تر لمانځه مخکې 4 رکعت سنت کول دي. نور که سنت دي که نوافل دي، اوله اتحیات کې به مکمل اتحیات وایي، یعنې درود به وایي اللهم ربنا به ګرده وایي، او په درېیم رکعت چې ولاړېږي سبحانک اللهم او اعوذ بالله و بسم الله به وایي. نو د صرف د ماپښین 4 رکعت سنت او د جمعې په ورځ باندې هغه بعد وروسته د جمعې تر لمانځه 4 رکعت سنت په هغو کې دي. نو اول اتحیته صرف ته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پرې وایي، او په درېیم رکعت کې دي صرف هغه بسم الله وایي الحمدلله دې شروع کوي. او نور چې نوافل او سنن دي په ټولو کې دي اول اتحیات پوره وایي او په درېیم رکعت کې دي سبحانه وایي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.